بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. امید لرم چې جوړ روغ صحتمند واوسئ. د وهم صنف د درسونو د ثبت په سلسله کښې نن موږ تاسو د نسبتي عددونو خاصیتونه چې په تیرو ویډیوګانو کې دوه خاصیته موږ تشریح کړل، یو تبدیلي خاصیت و، بل اتحادي خاصیت و. د نن په درس کې موږ تاسو توضیحي خاصیت تشریح کوو. راځئ اول به پوه سو چې توضیحي خاصیت څه ته ویل کیږي او په کومو مثالو کې موږ تطبیقولی. ګرانو شاګردانو د نسبتي عددونو د عملیو خاصیتونه چې موږ تاسو ته ویل درې خاصیته وو: تبدیلي خاصیت، اتحادي خاصیت، توضیحي خاصیت. په تیرو ویډیوګانو کې موږ ویل تبدیلي خاصیت موږ کولی سو چې په جمع او ضرب عملیو کښې تطبیق کو، مګر په منفي او تقسیم عملیو کې موږ تاسو نسو تطبیقولی. دا په یاد ولرئ. بیا اتحادي خاصیت ته رالو. اتحادي خاصیت موږ په جمع او ضرب کې موږ تاسو تطبیقولی سو، مګر دغه اتحادي خاصیت موږ تاسو په منفي او تقسیم کې نسو تطبیقولی. د نن درس چې دی توضیحي خاصیت دی، یعنی دریم خاصیت. اول راځي د خیره سره توضیحي خاصیت زه تاسو ته تشریح کوم چې څه ته ویل کیږي. توضیحي خاصیت دا دی چې په یو سوال کې دوې عملیې راغلي وي، ضرب و جمع یا تقسیم و جمع. دغه حالت ته چې ویل کیږي توضیحي خاصیت وایي. دغه رقم ښه. اوس نو توضیحي خاصیت څنګه اوس په سوال کې تطبیق کیږي؟ داسې دی: د قوس دننه عددونه چې دي د جمع حالت لري یا د تفریق حالت لري، او د قوس د باندې عدد چې دی د قوس سره د ضرب حالت لري یا د تقسیم حالت لري. توضیحي معنا دا دی چې دا د باندنی عدد یا چې د باندې لیکل سوی دی دغه عدد یو واري په اول حد کې ضرب کړي، بیا دغه عدد راواخلي په دوهم عدد کې ضرب کړي، بیا حاصل یې سره چې کړي جمع کړي. دغه حالت ته ویل کیږي توضیحي خاصیت. باندنی عدد را اخو یو واري په اول حد کې ضربو، بیا په دوهم حد کې ضربو، بیا نتیجه یې سره چې کوو جمع کوو. ښه په یاد ولري. موږ تاسو توضیحي خاصیت په دغه عملیو کې چې کولی سو تطبیقولی سو. هر کله چې ضرب او جمع معنا عددونه د ضرب او جمع حالت ولري، په دې حالت کې موږ تاسو توضیحي خاصیت تطبیقولی سو او توضیحي خاصیت چې کوي صدقي. مګر هر وخت چې عددونه د تقسیم او جمع حالت ولري، عددونه تقسیم او جمع حالت ولري، په دې حالت کې موږ تاسو توضیحي خاصیت نسو تطبیقولی. ستاسو په یاد راځئ د خیر سره د دغه خاصیت اړوند یو څو مثالونه موږ تاسو زده کړو. وایي په لاندني عملیو کې توضیحي خاصیت وڅېړئ چې آیا توضیحي خاصیت تاسو تطبیقولی شئ که یا. راځئ سوال څنګه دی؟ وایي 15 پر 8 ضرب قوس شروع 4 پر 3 جمع 2 پر 5 قوس باندې. ګرانو شاګردانو ما تاسو ته مخکې هم وویل، ما ویل موږ توضیحي خاصیت په ضرب او جمع کې ښه تطبیقولی سو، صدقي مکمل، مګر په تقسیم او جمع کې موږ تاسو توضیحي خاصیت نسو تطبیقولی. په یاد دلته صدق کوي مګر په دې ځای کې صدق نه کوي. صحیح سو؟ صدق نه کوي. ستاسو چې په یاد دي. راځئ اوس دلته وګورئ، د جمع د ضرب عملیه ده او د چه عملیه ده؟ د جمع عملیه ده. یو وارې موږ سوال داسې ساده حلوو، بیا وروسته توضیحي خاصیت پر تطبیقو. بره به وګورو چې آیا توضیحي خاصیت رښتیا هم صدق کوي که یا. راځئ د خیره سره ما ته متوجه سي. اول داسې ساده حلوو. ساده حل یې څنګه؟ معنا 15 پر 8 په خپله ولیکه علامه ضرب، 4 پر 3 جمع 2 پر 5 د قوس د ننه شیان چې یو بل سره چې جمع. راځئ دلته 4 پر 3 جمع 2 پر 5 مشترک مخرج به پیدا کو. مشترک مخرج څو دی؟ 5 3 15 به ونیسو. اوس راځئ دغه 15 راواخلئ پر 3 تقسیم کړئ. 15 تقسیم پر 3 څو کیږي؟ آفرین 15 کیږي. 15 په 4 کې ضرب کړئ. 15 4 شل. آفرین علامه جمع ده. بیا څنګه کوو ګران شاګردانو؟ دغه 15 را اخو پر 5 تقسیمو. 15 تقسیم پر 15 څو کیږي؟ 3 راځي. دغه 3 راځه په 2 کې ضرب کړئ. 3 2 6 کیږي. راځي 15 پر 8 په خپل لیکو،
ښه اوس د نن دغه سوال به لږ سره ساده کړو یا دا سره جمع کو 20 او 6 سره جمع کو څو کېږي 26 تقسیم پر 100 15. اوس تاسو وګورئ د قوس د باندې عدد او د قوس د ننه عدد یو بل سره د چی حالت لري ضرب حالت لري. په ضرب حالت کې موږ تاسو اختصار کولی سو یو 15 هغه 15 یو 15 هغه 15. آفرین دلته راځي 28 سره اختصار کی پر 2 باندې سلور 2 8 کېږي یو 2 هغه 2 3 2 6 کېږي. ښه په صورت کې 14 پاته سو 14 په یو کې ضرب کوم 14 ښه سلور چې په یو کې ضرب کوم دا یې سلور 14 پر سلور چې سو جواب سو. ګران شاګردانو تاسو په یاد ولرئ موږ تاسو په کسرو کې موږ وویل د دغه کسر حالت ته موږ تغییر ورکولی سو 14 پر څلور یو غیر واقعي کسر دی و واقعي ته چی کولی سو بدلولی سو. راځئ لاندې و واقعي ته بدل کو. راځئ دلته زه 14 پر څلور د تقسیم څخه کار اخلم یو څلور هغه څلور 2 څلور 8 3 څلور 12 څلور 3 12 دا دی د 14 څخه چې 12 کم څو پاتېږي یو پاتېږي. ښه اوس نو که چیرې موږ غواړو دا واقعي ته بدل کو باره موږ څنګه لیکو مخرج پخوانی مخرج هغه مخرج هر هغه شی چې باقی مانده او باقی مانده همیشه په صورت کې لیکل کیږي او خارج قسمت د سی عدد پر ځای 3 صحیح یو پر 100 یو پر 4 راځي. ښه اوس راځه عیناً دغه مثال موږ تاسو چې شکو توضیحي خاصیت پر تطبیق کوو عیناً دغه مثال د توضیحي په طریقه یې درته علوم لاندې. ښه څنګه کو راځئ د خیر سره ماته ښه متوجه سي په دا بل مارکر به دلته حل کوو چې فرق باندې پوه سي. ښه اوس نو تاسو وګورئ توضیحي خاصیت موږ ته څه وایي مخکې د جي چې تاسو د قوس د ننه شیان سره جمع کوئ مخکې د جي چې سره جمع کوي راځي دا د باندنی عدد یو وارې په اول عد کې ضرب کوي بیا په دوهم عد کې ضرب کوي بیا نتیجې سره چې کوي سره جمع کوي. موږ وایو څه دي راځئ چې وګورو. راځه 15 پر 8 راواخه په څلور په 3 کې چې ضرب کړه. راځه دا یې 15 پر 8 ضرب څلور پر 3 علامه جمع دغه 15 پر 8 راواخه 2 پر 15 کې ضرب کړه 15 پر 8 ضرب 2 پر 2 پر 15. اوس راځي د خیره که اختصار دلته کېدی اختصار به وکړو یو څلور هغه څلور 2 څلور 8 دا دی اختصار وسول. په بل رنګ به تاسو ته نشانې کړم دا دی 3 او 15 به سره اختصار کو 3 او 15 یو 3 هغه 3 څو 3 15 کېږي راته ووایاست. آفرین 15 3 15 کېږي ډېر ښه. اوس نو په صورت کې دلته 15 یو پاتې سو 15 یو چې سره ضرب کړو دا یې 15. ښه په مخرج کې 2 یو چې سره ضرب کړو دا یې 2 علامه د جیم ده. اوس نو 15 پر 8 ضرب 2 پر 15 دا هم اختصار ته ضرورت لري. راځي اختصار کو 15 او 15 په سره اختصار کو یو 15 هغه 15 3 15 15 بالکل صحیح سو. اوس نو دلته وګورئ دغه 2 او دغه 8 سره اختصار وو یو 2 هغه 2 څلور 2 8 کېږي. ښه یو په 3 کې هغه 3 څلور په یو کې دا یې څلور 15 پر 2 جمع 3 پر 4 دلته 2 ګوري اول مو ضرب اجرا کوي وروسته جمع اجرا کوو. اوس دغه 2 کسرونه چې د جمع حالت لري راځي مشترک مخرج مشترک مخرج څلور دی څلور تقسیم پر 2 2 چې په 15 کې ضرب کوم دا یې لاس جمع څلور تقسیم پر 4 یو چې په 3 کې ضرب کوم دا یې 3 لاس او 3 14 پر 4 14 پر 4 علی څلور دلته وګورئ 14 پر 4 ګرانو شاګردانو دغه 14 په 4 که موږ واقعي ته تبدیل کړو باره څو کېږي 3 صحیح یو پر 4 راځي یو پر 4 راځي. دا د اول سوال حل. اوس په دې ځای کې پوه شولو که چیرې په یو سوال کې ضرب او جمع یو ځای راغلی و موږ کولی سو توضیحي خاصیت چې کو پر تطبیق کو توضیحي خاصیت پر تطبیق کو. راځئ د خیر سره بل سوال ته. په دې سوال کې ګران شاګردانو تاسو متوجه سئ وایي 2 پر 3 تقسیم
منفي 4/5 جمع ویه پر څو 2. معنا دغه نسبتي عدد تقسیم پر دا ټول چې شي کوس. ګرانو شاګردانو مخکې ما تاسو ته وویل ما ویل هر کله چې جمع او تقسیم یې موږ توضیحي خاصیت نسو تطبیقولی یا په جوابو کې تغییر راځي نه تطبیق کېږي معنا یا صدق نه کوي معنا جوابونه تغییر کوي جواب یې غلطېږي معنا یې دا رقم دی. خو دلته موږ ثبوتا به وښیو تاسو ته چې په دواړو طریقو به دا سوال تاسو ته زه به حل کړم. وګورئ تاسو چې آیا توضیحي خاصیت دلته صحیح کېږي که یا. راځئ ما ته ښه متوجه سئ. اول راځئ دا سوال زه حل کړم. دا سوال زه چې کوم اول په دغه عادي میتود حلوم. عادي میتود داسې دی یا د بیډماس میتود چې د قوس دننه کوم شیان چې دي دا عملیه اجرا که ساده عدد یا ساده نسبتي عدد لاسته راوړل. بیا چې نسبتي عدد چې لاسته راوړل بیا وروسته د تقسیم عملیه یې چې که اجرا که. اول د قوس دننه شیان به ساده کوو. راځئ 2/3 په خپله لیکم علامه د تقسیم لیکم ښه ما ته متوجه سي. منفي 4/5 جمع ویه/2 مشترک مخرج راځي ونیسو. مشترک مخرج څو نیسم؟ لاس. لاس تقسیم پر 5 څو کېږي؟ 2. 2 په منفي 4 کې چې ضرب کو منفي 8 علامه جمع. لاس تقسیم پر 2 څو کېږي؟ 5. 5 په 2 کې ضرب کو و 5 15 جیش. بالکل صحیح سو. ښه 2/3 راځي په خپله ولیکو د تقسیم علامه. ښه د قوس دننه باید لږ سره ساده کو. د مثبت 15 جیش او منفي 8 فرق برابر سو. د لوی عدد څخه کوچنی عدد منفي کوي. راځئ د 15 جیش څخه چې 8 منفي کم څو پاتېږي؟ که 15 منفي کم دا جیش د جیش څخه بیا 3 منفي کم څو 28 پاتېږي. مثبت 28. مثبت 28 تقسیم پر څو؟ تقسیم پر لاس. اوس ته ماته ښه متوجه سي. 2/3 تقسیم 28 پر څو دی؟ لاس دی. یو نسبتي عدد تقسیم پر بل نسبتي عدد دی. اسانه دی. 2/3 په خپل حالت لیکو. د تقسیم علامه اتومات په چیش بدلو؟ په ضرب بدلو. دوهم کسر یا دوهم عدد سرچپه کوو. لسه پر څو راځي؟ پر 28 راځي. که اختصار یادوي اختصار کوي که نه ضرب عملیه اجرا کوي. زه فکر کوم چې اختصاریږي نه نو 2 په لاس کې ضرب کړو 2 چې په لاس کې ضرب کړو څو کېږي 0 کېږي 3 په 28 کې ضرب کړئ 3 21 یو لیکم 2 مې اصل دی 3 2 شپږ 2 اصل لرو دا څو 8 21 پر څو یو اتیا جواب شل پر څو یو اتیا جواب رالی. ښه ډېر ښه. دا خو موږ تاسو ته مثال د بیډماس په طریقه حل کړل. راځئ چې پر دغه تقسیم باندې توضیحي خاصیت تطبیق کړو. معنا څنګه؟ معنا دغه نسبتي عدد یو وار راځه پر اول عدد باندې تقسیم که بیا دا نسبتي عدد پر دوهم عدد تقسیم که ته تقسیم عملیه وروسته چشکه سره جمع که چې آیا جواب یې شل پر یو اتیا راوځي که یا. راځئ د خیره سره ښه راځئ 2/3 تقسیم -4 پر 15. ښه دا په لوی قوس کې به زه ونیسم. که قوس لیکئ که نه لیکئ فرق نه لري. علامه د جمع ده ولیکه 2/3 تقسیم ویه پر څو ویه پر 2. وری توضیح خاصیت داری توضیح که دا عدد توضیح که معنا دغه عدد په قوس په هر حد کې یا ضرب که یا تقسیم که توضیح خاصیت دا معنا لري. ښه راځئ د خیره سره 2/3 په خپل حالت لیکو 2/3 د تقسیم علامه په چیش بدلو؟ په ضرب بدلو. صحیح سو. منفي 4 پر 15 دی سرچپایه کې 15 پر 100 -4 راوځي. ښه علامه د جمع دا بیرته د قوس دننه که چې هلته د جمع سره بیا غلط نسو. راځه د خیره سره 2/3 ولیکه دا یې 2/3 د تقسیم علامه په چیش بدل که په ضرب بدل که دغه ویه پر 2 سرچپه که 2 پر څو ولیکه 2 پر 9. ښه راځئ د خیره سره دلته د ضرب عملیه د ضرب اجرا کو 2 په 15 کې دا یې 10 کېږي دا یې 10 3 په -4 کې 4 3 12 کېږي دا یې 12. زه منفي علامه په مخرج کې نه لیکم و مخ ته لیکه
هیڅ مشکل نشته په ریاضي کې اجازه موږ تاسو لرو صحیح سو دا هم په صورت کې لیکلی سو هم په مخرج کې هر ځای چې موږ خوښ یې لیکلی اوس ما مخ ته ولیکئ که وایاست یا په صورت کې ولیکئ راځئ په صورت کې ولیکئ په مخرج کې د دې لپاره چې موږ جمع کوو هلته بیا د مشکل سره مخامخ نه سو ښه 2 په 2 کې څو کېږي دا یې 4 ښه 3 په 2 کې 3 21 کېږي منفي 10 تقسیم پر 12 جمع 4 پر 21 اوس راځي مشترک مخرج پیدا کړو مشترک مخرج د دغه دوو عددونو لپاره مشترک مخرج موږ تاسو ول د چیش په کومک پیدا کولی سو د LCM کومک پیدا کولی سو راځي د دغه 12 او 21 عدد LCM پیدا کړو پر 2 باندې ویشل کېږي 4 3 12 کېږي 2 3 21 کېږي 4 نور اول پر یو عدد نه ویشل کېږي یا یو اولیه عدد دی نو څنګه کوو 3 ضرب 4 ضرب دا 3 سره ضربو ښه په 3 کې څو کېږي 21 راځي په 4 کې ضرب کړي 21 په 4 کې چې ضرب کړو 1 4 هغه 4 په 2 کې دا یې 4 اتیا LCM یې 4 اتیا راووتی ښه اوس راځي دلته ولیکو 4 اتیا ښه اوس ته موږ څنګه کوو ګرانه شاګردانو دغه 4 اتیا را اخو پر 12 باندې چیش کو تقسیموو 4 اتیا تقسیم پر 12 اصل یې چې هر شی و په منفي 10 کې به چیش کو ضرب کو راځي د خیر سره 4 اتیا تقسیم پر 12 4 اتیا چې پر 12 باندې موږ تقسیم کو څو کېږي باید تقسیم عملی اجرا کو خو ما مخکې اجرا کړ دي نو زه پوهېږم چې که چیرې 4 اتیا پر 12 تقسیم کو جواب یې څو کېږي راوځي راځه په منفي 10 کې ضرب کو چې په منفي 10 کې ضرب کو منفي څو کېږي منفي 80 علامه د جمع دا یې جمع زه لیکم اوس تو 4 اتیا تقسیم پر 21 بیا تقسیم ته ضرورت لري باید تقسیم کو خو ما مخکې تقسیم کړی دی که 4 اتیا موږ پر 21 باندې تقسیم کو جواب یې څو راوځي 4 راوځي اوس 4 په 4 کې ضرب کړه 4 په 4 کې دا یې 14 کېږي ښه راځئ د خیر سره جواب به یې دلته ولیکو اوس نو ښه ماته متوجه سئ ګران شاګردانو د منفي 80 څخه مثبت 14 باید کم کو یا د منفي 80 او 14 تر مابین فرق را باسو د 80 څخه چې 14 کم کې څو پاتېږي راځئ د خیر سره ښه ماته متوجه سئ د 80 څخه چې 10 کم کو 15 د 15 څخه چې 6 نور کم کو څو کېږي 4 دا منفي 4 ځکه چې 80 غټ عدد دی نو د علامه منفي لیکو تقسیم پر 4 اتیا ښه مخکې موږ تاسو حل کړل توضیح خاصیت مو پر تطبیق نه کړل جواب 6 پر 4 رالی 1 اتیا رالی اوس توضیح خاصیت مو تطبیق کړل جواب منفي 4 پر 4 اتیا رالی آیا دغه دوه عددونه سره مساوي دي یا هیڅکله نشي سره مساوي کېدلی ځکه چې دلته علامه منفي لرو دلته مثبت لرو عددونه خو بیخي سره فرق لري نو ځکه موږ دا وایو چې توضیحي خاصیت کله چې په یو سوال کې تقسیم او جمع موږ تاسو مطلقا نشو تطبیقولی ګران شاګردانو یو بل سوال پاته سول دلته په تخته کې ځای نشته خو دا ستاسو کورنی کار دی ضرب او منفي عملیه ده ګوري ګران شاګردانو کله چې موږ تاسو لوړو درسو ته ځو دا ریاضیات مو لږ سره قوي کېږي په الجبر کې جمع او تفریق باره یوه عملیه موږ حسابوو نو ځکه درته وایم کله چې زه درته وایم چې موږ په ضرب او جمع کله چې په یو سوال کې ضرب او جمع موږ تاسو توضیح خاصیت تطبیقولی سو هغه منفي هم پکښې راتللی سو منفي هم صحیح کېږي مګر په یاد ولرئ په تقسیم او جمع یا تقسیم او منفي کې موږ تاسو توضیح خاصیت نشو تطبیقولی د نن درس دغونده و تر بله ویډیو پورې پر لوی خدای جل جلاله مو سپارم